دا یخې اوبه نه دي یخې اوبه دا ګوره بهترین نعمت دی بهترین نعمت دی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي چې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه به فرمایل چې اشرف علي بهترین نعمت چې کوم دی نو څه دي یخې اوبه دي او یخې اوبه چې کله سړی اوسکي یخې اوبه څکه کله چې سړی ښه تږي شوي او یخې اوبه اوسکي نو د ده د هغې یخوالی د ده سترګو ته هم ورسي د ده هر ځای ته یخوالی ورسي او بیا هر اندام چې کوم دی نو دا د الله شکر ادا کی نو ته چې کله یخې اوبه اوسکې نو د الله شکر ادا کوه او وی هغې به څه وي چې هر وخت په هره زمانه کې د الله شکر ادا کول پکاري الحمدلله ویل او اللهم لك الحمد ولك الشکر د دې بار بار چې کوم دی نو ذکر کول پکاري چې په ما باندې الله دومره یخې اوبه وڅکلې او بیا به ورسره وي مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایي دی په خپلو اصلاحي خطباتو کې په جلد نمبر 1 صفحه 204 باندې دا خبره لیکلې ده چې بیا به ورسره دا متصل فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه د بادشاهانو دا مزاجي پرس که د یمن چې کوم دی نو د پلانکې خوراک مشهور دی د عراق پلانکې خوراک مشهور دی د مدینې منورې پلانکې د مکې پلانکې نو نور بادشاهان چې دي د دې نورو ملکونو د بهترین مشهور خوراکونه ځان له به یې راغوښتل او هغه به یې خوړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چرته دا ثابت نه دي چې هغه چرته ځان له د یو ځای بهترین خوراک راغوښتی دی او هغه یې خوړلی دی علاوه د دې نه چې کوم مدینه منوره کې یو کوی د بیر عرس چې ورته وایي د هغې یخې اوبه به یې ځان له راغوښتې او فرمایل به چې دا د الله یو لوی نعمت دی دا یخې اوبه هغه به یې راغوښتې او هغه به یې چې دی نو هغه استعمالولې